أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو محترم ناظرینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حمد و ثنا هغه ذات لره چې مالک د کل کائناتو دی او بشمیر درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخري نبی او رسول دی او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی چې زمونږ څومره اوریدونکي دي او دنیا کې څومره مسلمانان دي الله رب العزت دی د دوی د کامل ایمان برخه په نصیب وګرځي. الله دې بیمارانو له شفای کامله ورکي، پریشان حال دی الله رب العزت خوشاله کی، بی اولاد لدی الله رب العزت صالح اولاد ورکی، د چا چې په زړه باندې څه جایز مرادي الله رب العزت دې د هغې مرادونه پوره کړي. که څوک قرضدار یې الله یې د قرض خلاص کړي، بې ګناه بندیان دي الله د بند خلاص کړي او مریضان له دې الله شفای کامله ورکړي. دوستانو نن ډېر یو ناشنا وظیفه دا داسې وظیفه ده چې ډېر مشکله به تاسو ته په نیټ باندې میلاو شي. صحیح ده، په نیټ باندې مختلف وظایف او چینل شته دی، په هغې کې صحیح هم شته دی او په هغې کې داسې هم شته دی چې دروغ رښتیا وایي چې خلک سبسکرایبرز د هغې سیوا شي او د هغې ویوز سیوا وشي. او مطلب دا دی چې ډالرو ته چرې چې مال ډالر راشي، نو هغه تاسو له داسې جذبات د خلکو د جذباتو سره لوبې کوي، داسې وظیفه درته وښیي چې ته به وایې چې بس بالکل دا زه سم ووایم نو ټیک به شم. نو هغه چې کله بیا ووایي او هغه نتایج حاصل نه شي نو د سړي زړه د قرآن نه تور شي. دا نه وایي چې دا سړی موږ ته غلط طریقه ښودلې ده، نو اکثر په شریعت برابر هم نه وي. نو داسې په یوټیوب باندې هر چینل او د هر عمل دغه مه کوئ، هغه کوئ هم سړي ته ګورئ، شکل ته ګورئ، د هغې انداز ته ګورئ، هغه چې وایي څه هغه لږ وګورئ. نو هسې نه چې تاسو په ځای د دې چې شفا درته میلاو شي، تاسو ثواب میلاو شي او تاسو نور هم د ګناه طرف ته لاړ نه شئ. نن چې کومه زما وظیفه ده هغه د زړه د بیمارانو دپاره ده. دې ته غوږ ونیسئ ټول. زړه بیماري ډېره زیاته شوې ده، ډېره خطرناکه مهلکه بیماري ده. الله رب العزت دې نیمه مسلمان وساتي او چې کوم دې بیمارۍ اخته شوي دي الله دې هغوی له شفای کامله ورکړي. دې دپاره د دې علاج هم ډېر دردناک دی، داسې دردناک علاج یې دی چې اپریشن کوي نو هم 50-50 چانس چې یا به بچ شي او یا به مړ شي، او چې علاج ومکي نو علاج هم داسې نه وي چې بالکل سړی صحتمند شي. لکه سړی بعضې وخت کې څه بیماري که نه ته به یې نو ټیک شي، بالکل واپس خپل صحت ته راشي، خو هغه بیا هم به ژوندی وي خو د زړه بیمار وي بیا هم د مرګه پورې، او د هغه چې هغه مرګ راځي نو هغه هم د زړه د بیمارۍ نه راځي. نو نن به زه تاسو ته د سورت یاسین په ذریعه باندې د زړه علاج دا به تاسو ته ښیم. غوږ ورته ونیسئ. په کور کې هم څوک بیماران وي مشران، هغې دپاره دا عمل وکئ. خپلوان هم وي، رشته داران، دوستان وي، پیژنګلو وي، بس د الله د رضا دپاره ورسره دا عمل ورسره شیر کړئ. زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، د غنټۍ نشان هم ووهئ چې را روان وظایف تاسو ته بهترین وظایف تاسو ته میلاویږي او نوټیفیکیشن په صورت کې. او دریم د دې چې په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله غونتې ښایسته الفاظ هم لیکلی شئ. موږ ته تاسو نوې مشوره هم راکولی شئ چې تاسو مولانا صاحب په دې باندې وظیفه جوړه کړئ. نو انشاءالله العزیز موږ به کوشش کوو چې کوم شي ته زموږ پام نه وي او تاسو ته زموږ پام کوئ، نو انشاءالله العزیز په هغې باندې به بیا کار کوو، ویډیوګانې به جوړو. نو د زړه بیماران چې کوم دي د هغوی دپاره ډېر یو بهترین او ښایسته عمل دی. بس د دوایانو نه خلک مایوسه شو، علاجونو اپریشنونو نه مایوسه شو، او شفا الله رب العزت په خپل کلام کې اچولې ده. الله رب العزت فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. سورت فاتحه کې الله شفا اچولې ده. حضور السلام وایي چې بیمار شو نو په سورت فاتحه باندې وزر په سورت فاتحه وایي. نو دغه رنګې دا سورت یاسین چې دی دا ټول قرآن د الحمدلله تر والناس پورې برکت والا دی. خو دا بعضې صورتونه چې دا بالکل په دې باندې خلکو علاجونه زموږ مشرانو اولیاء کرامو تابعینو تبع تابعینو دوی کړي دي او د هغې نه دا یو علاج را روان دی. نو چونکې د سورت یاسین ته د قرآن زړه ویلی کېږي، نو د قرآن د زړه په ذریعه باندې چې هغه سورت یاسین دی د انسان د زړه علاج دا به څنګه کوو. نو طریقه کار دې ته به غوږ شئ. نور چې کوم دی آسان دی، خو دا طریقه کار ته به غوږ ونیسئ او مهرباني به دا کوئ چې کومه وظیفه زه دلته ورکړم نو ګوره ډېر په احتیاط یو خبره 2 ځله م وکړم، 3 ځله م وکړم، نو کم سے کم
ما ته بیرته دا ورکړی شوي وظیفې په باره کې زما نه په واتسپ ته پوسټ مه کوئ، زما ټایم هسې ضایع کېږي، بیا به دویم ځل ویډیو واورئ چې پوه نه شئ. نو د زړه که څوک بیمار وي، د چا مشران وي، په خپله وي، نو صورت یاسین دا به دې طریقه باندې وایي چې اودس به لاول وکئ او که یو 2 رکعاته صلات حاجت هم وکړو ډېره بهتره خبره ده، او که نه کوئ نو مطلب دی چې په مسله باندې به کښېنئ، قبلې طرف ته به مخ کوئ. او ترتیب دا دی چې کله تاسو اولني مبین ته ورسېدئ نو دوباره به بیا د سر نه شروع کوئ، بیا به دویم مبین ته ورسېږئ، چې دویم مبین ته ورسېږئ بیا به د سر نه شروع کوئ، بیا به دریم مبین ته ورسېږئ، بیا به د سر نه شروع کوئ، بیا به څلورم مبین ته ورسېږئ، بیا به د سر نه شروع کوئ. چې کله اووم مبین ته ورسېدئ نو بیا به واپس نه راځئ، واپس به د سر نه شروع کوئ. د اووم مبین ته ورسېدئ نو بس سیده به لاړ شئ، صورت به ختم کوئ او اوبو باندې به دا دم کوئ، مریض ته به ورکوئ، اوبه به همدغې نسکي. که چېرته د باران اوبه راته میلاو شوي نو دا ډېر بهتر دی، که د باران اوبه میلاو نه شوي نو عامې چې کوم زمونږ د څښلو اوبه دي بس دا اوبه پرې دم کوئ، مریض له 11 ورځو پورې بلان هغه ورکوئ چې هغه کله مو بس کي دغه دم کړي اوبه وله ورکوئ. انشاءالله العزیز د الله په فضل به دا د دې خطرناک بیمارۍ نه به الله وله شفا ورکي او الله به صحتمند کي. او بس د یقین او د عقیدې ضرورت دی، او زمونږ یقین او عقیده په قرآن باندې ده، په قرآن زمونږ ایمان دی، دا د الله کلام دی. الله رب العزت به دې قرآن کې د زمونږ زندگی تیرول، زمونږ شفا، زمونږ چې څه غواړي، زمونږ انصاف او د ښځې حقوق، د نارینه حقوق، څومره چې دی الله رب عزت په د قرآن کې د هر مشکل حل ښودی دی. نو قرآن سینې ته رانږدې کوي او قرآن نه مدد واخلئ. بس دا د بهترین انشاءالله العزیز داسې نه وایو چې نور قرآن کې به نور د زړه وظایف نه وي به ولې به نه وي، خو لکه دا ډېر بهترین علاج دی او دا خپل خپلوان دپاره مو کوي. که څوک داسې خلک دي چې هغوی قرآن نه ویلی او د الله د رضا دپاره ول تاسو کوئ نو الله رب العزت به الله فیصلې په نیتونه کې ستاسو په نیت باندې د هغې په وجه باندې الله رب العزت به تاسو هم د مرضونو نه وساتي، ستاسو مشران هم الله د مرضونو نه وساتي. انشاءالله العزیز که ژوند وفا وکړه بیا به د یو نوي وظیفو سره د نوي عمل سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.